د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د اطلاعات او کلتور وزارت له لوري هر کال د ثور په ټاکل سوې اونۍ کې د کتاب او مطالعې نندارتون په لار اچول کیږي چې د همدې اونۍ په مناسبت هلمند کې هم د اطلاعات او کلتور ریاست له لوري 2 ورځنی د قرآن کریم او مطالعې نندارتون پیل سو. د یاد نندارتون په مراسمو کې د هلمند ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست د اطلاعات امیر مولوي شیر محمد وحدت د دغه نندارتون موخه د مطالعې سره د ځوانانو د علاقې زیاتول او د کتاب لوستنې کلتور پیاوړی کول یادوي. هغه وایي د نندارتون د په سلګونه جول د کتابونو په دیني او عصري برخو کې نندارې ته وړاندې شوي دي. اطلاعات کلتور ریاست پر ټولو هلمندوالو باندې غږ کوي چې زموږ سره په دا ډول نندارتونونو کې پراخ ګډون وکړي، برخه واخلي. کم علمي ذخایر چې د دوی سره یې علمي کتابونه یې هغه راوړي دلته نندارې ته وړاندې کړي. د دې ترڅنګ که په بعضې کورونو کې څه داسې کتابونه یي چې هغه مطالعه کېږي نه، د هغسې زاړه سوي پراته وي، د هغوی څه مو غوښتنه ده چې دا کتابونه د مطالعې په موخه یا د مطالعې دپاره د هلمند اطلاعات کلتور ریاست اړوند عامه کتابتون ته وسپاري. همداراز په هلمند کې د یوه خصوصي پوهنتون د کتابتون مدیر پیروز وایي په دې ولایت کې د مطالعې لپاره پراخه زمینه سازي شوې ده. هغه وایي دلته په کتابتونونو کې هر ډول کتابونه شتون لري او هر ډول معلوماتو ته چې لوستونکي اړتیا ولري لاسرسی ورته پیدا کولی شي. مطالعې دپاره د خصوصي پوهنتونونو او دولتي پوهنتونونو عامه کتابتونونو دپاره د مطالعې دپاره ښه زمینه سازي شوې ده. کتابونه په زیاته پیمانه پیدا کېږي، هغو دپاره ارام چاپریال او چې مسلین وغواړي، زده کوونکي وغواړي، ځوانان وغواړي، د مطالعې ځای بیخي ډېر دی، کولی شي په پریمانه اندازه باندې خپل معلومات ترلاسه کړي. مطالعه هغه څه دی چې د انسان دماغ خلاصوي، ټولنه د سوکالۍ او آبادۍ په لور باندې بیایي. مطالعه هغه ارزښت دی چې موږ کولی شو په هغه کې اسلامیت، افغانیت او انسانیت ټول وپېژنو. بل خوا بیا د دې نندارتون ګډونوال حافظ شرعلي وایي مطالعه د ذهن پر پراختیا او معلوماتو په زیاتوالي کې مهم رول لري او د انسان د پرمختګ اساسي لامل کیږي. نوموړي د دې ولایت اطلاعات او کلتور ریاست څخه مننه کوي چې د کتاب لوستنې لپاره دا ډول هڅې ترسره کوي. دلته مو اړتیا دغه چې موږ رقم کتابونه ووینو او تر ډېره حده ښه کتابونه هم مو ولوستله او ښه کتابونه هم ونو. کتاب چې دی زموږ یو د ژوند ملګری دی، نو په هر وخت کې زموږ سره کولی شي چې مرسته وکړي. او د دې څخه بیخي ډیر خوښه چې موږ داسې یو زمینه موږ ته برابر سي چې موږ مطالعه وکړو او یا هم داسې لکه د نن په څېر کتابونه مطالعه کوو. د دې څخه موږ بیخي ډیر خوښ یو. ویلی سو په افغانستان کې د ثور میاشتې همدا اونۍ د کتاب اونۍ په نوم نومول سوې ده چې له مخې هر کال په ټول هیواد کې د مطالعې او کتاب سره د اشنایي او د کتاب لوستنې د کلتور د پیاوړي کولو په موخه په دې ډول نندارتونونو سره لمانځل کیږي.